د مسلکي زده کړو برابرول د ځوانانو او ماشومانو لپاره کولی شي د هغوی د سبا روښانه راتلونکی تضمین کړي او دوی کولی شي له دې لارې یوازې خپل ځان ته بلکې خپلو هیوادوالو ته هم خدمت وکړي. په همدې موخه د بغلان ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو د هایسو دفتر سره په همغږۍ د 500 تنو هغه ماشومانو لپاره چې د خیاطۍ، موټر سایکل جوړونې، موبایل ترمیم او وړو کاروبارونو په برخه کې د 6 میاشتو لپاره روزنه ترلاسه کړې وه تخنیکي وسایل وویشل. 50 تن اطفال ردیمرزی و اطفال جدا شده از پلیس برش برنامه داریم توزیع افزار کار. این اطفالی هستند که 6 ماه آموزش دیدن در بخش حرفه‌ای خیاطی و موبایل سازی و موتورسیکل سازی. در این بخش‌ها 6 ماه آموزش دیده، بعد از 6 ماه که فارغ شده حالی افزار کار امروز برشون توزیع میکنیم. ما تقریبا 50 هغه ماشومان چې واقعا مستحق و چې په هغه کې ردیمرزي ماشومان راځي، په هغه کې شاقه‌کار ماشومان راځي. دغه ماشومان نن موږ فعال د 6 میاشتو چې موږ کوښښ لاندې نیولي وو، په 6 میاشتو کې دوی مختلفو ځایو په حرفو کې شامل شوي وو او بعد د 6 میاشتو دوی دغه حرفې زده کړې چې زده کړې وې. نن موږ ورته همغه حرفې په مطابق وسایل ورته تسلیم کړل او دوی دې نه وروسته کولی شي چې خپله کاروبار چې ده هغه مخته یوسي. په ورته وخت کې هغه ماشومان چې د فني او حرفوي زده کړو مرکزونو کې روزل شوي دي د دې چارې ستاینه کوي. موږ د هغه ایران ردیمرز کو راغلو کار امور اجتماعي ته دلته هم ځان ور وپېژندو، هغه هم کړل. دی نه دې ډېره مننه یې چې دغه وسایل او دغه شیان موږ ته برابر کړل او موږ کولی شو چې اوس په خپل وطن کې او په خپل هغه کې کار او هغه وکړو. بعد از اینکه از ایران ردیمرز شدیم مدت 6 ماه آموزش از طرف دفتر آیسیو در هماهنگی کار امور اجتماعی در مدت 6 ماه آموزش فعلا دکان مستقل داریم. تشکری میکنیم از دفتر آیسیو و از کار امور اجتماعی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 3 کلونو کې سلګونه په درنو کارونو بوخت ماشومان د بغلان د کار او ټولنیزو چارو ریاست د فني او حرفوي زده کړو مرکزونو څخه تر 6 میاشتو زده کړو وروسته فارغ شوي دي.